بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې تاسو ته کوم ختم خیم، دا ختم ډیر بهترین ختم دی د پاره د غریبۍ د ختمولو، د تنگ دستۍ د ختمولو، د مال دولت د حاصلولو د پاره. او انسان چې کوم دی، هر انسان غواړي چې زما مالی حالت چې کوم دی هغه مضبوطی، هغه زما مالی حالت خوي، زه مالدار یم، زه د چاته محتاج نشم، ما سره دی زما د ښایسته کور وي، زما د ښایسته ګاډی وي، بنګله مې دی وي، ښایسته زندګي مې دی وي. دا د هر انسان چې کوم دی، که هغه نارینه دی او که زنانه ده، د هغې دا خواهش دی. نو نننی ختم چې کوم دی، دا د مال د دولت د حاصلولو دپاره ډېر مجرب دی. او څومره چې زمونږ بزرګان تیر شوي دي، اولیاء کرام تیر شوي دي، په خپلو کتابونو کې دا را نقل کړي دي. دا د الله رب العزت نوم الوهاب چې د هغې معنا ده هر څه ورکولو والا. نو هغه کسان چې هغوی په مالی تنگ دستۍ کې مبتلا دي، مال دولت د پیسې کمی دی ورسره، که هغه نارینه دي که ښځې دي. که ښځې دي امید کولی شي چې وی کې الله رب العزت به د هغه د خاوند باندې رحم وکړي، د هغه خاوند له به د رزق دروازې پورته کولاو کړي. او که کوم نارینه زما د اوري دا وظایفو، نو د دې چې کوم دی د ټولو نه مخکې د دې هغه فضایل واورئ چې دا په کومه طریقه کول پکار دي. نو انشاءالله العزیز دا خو زه تاسو له زه ګارنټي در کوم چې الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت باندې ستاسو مالی چې کوم مشکلات دي الله به ختم. که څوک غریبۍ ډېر سخت رانیولی وي، په هغې کې ګرفتار وي، نو هغه چې یا وهابو کثرت سره وایي، نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به مالی تنگ دستی به الله ختم کی، غریبی به الله ختم کی. یا د ساختي مونځ کوم چې د اشراق مونځ ورته مونږ وایو، ساختي مونځ په آخره سجده کې که چېرته چا 40 ځل دا نوم یا وهاب ووي، انشاءالله العزیز الله رب العزت به په ډېرو لږو ورځو کې هغه تنگ دستی غریبی ختم کی، او الله رب العزت به د مال او دولت دروازې کولاو کی. دغه رنګې که تاسو ته एकदम څه حاجت پیښ شو او پیسو تم ضرورت پیښ شو، نو د خپل کور په صحن کې زنانې کولی شي د خپل کور په صحن کې چې 3 ځل سجده وکړي، او په سجده کې دواړه لاسونه اوچت کړي او 100 ځل یا وهاب ووایي، ان شاء الله العزیز الله رب العزت به دغه حاجت چې هغه حاجت هر حاجت وي الله به زر تر زره پوره کړي. دغه رنګې د 2 ورځو پورې چې هر ماخوستن مونځ نه پس که چېرته څوک دا 1400 ځل دا وایي، الله رب العزت به په رزق کې فراخي راولي. دا وظیفه خاص د رزق د فراخۍ دپاره ده. دغه رنګې د کتابونو کې راځي، مشران لیکي چې سختي مونځ نفس که سجده وکړي او د هغه سجدې کې دننه یا وهابو دا ووایي، نو الله رب العزت به دومره دله مال دولت ورکړي. خدا یا وهابو به 40 ځل د سجدې دوران کې وایي چې دا به د خلکو نه بې پروا شي. او د رزق د فراخۍ دپاره یو بله طریقه هم دا ده چې ساختي مونځ 4 رکاته ووایي، بیا د 4 رکاته وکړي او بیا د سلام واړی، او بیا د سلام نه پس دوباره بغیر مونځ نه سجدې له لاړ شي، او هلته یا وهابو 104 ځل ووایي. او که چېرته وخت ورسره نه وي، وخت پې تنګ وي، نو 50 ځلې ووایي. نو دا زه تاسو له انشاءالله العزیز د خپل طرف نه ګارنټي در کوم چې د الله رب العزت په دې نوم کې دومره برکت دی چې الله رب العزت به دا ویونکی چې کوم دی دا به الله مالداره کی. او یو د قرض دپاره که یو سړی ډېر زیات قرضداری وي، ګوره زنانه هم دا خبره واورئ، ضروري نه چې هغه سړی د پخپله ووایي. که د چا خاوند قرضداری وي، نو هغه دی د قرض دپاره به دې طریقه ووایي چې د ماخوستن د مونځ نه بعد دی 1100 ځل وایي. نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به دغه شته قرض هم د خپل
دربار نه په خپل د لوی دربار نه او د خپل نوم په برکت باندې به دا قرض هم ختم شي او زندګۍ کې به بیا هم چرته نه قرضداري کیږي. نو دا د یا وهاب ختم ان شاء الله العزیز نور وظیفو سره به بیا یو ځل ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.